السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی دوستانو ابوظبی ایمرجنسي اینڈ کرایسس کمیټي د کووډ-19 پینډیمیټک لپاره د ابوظبی پولیس او د دفاع وزارت په همکارۍ اماراتو ته دننه او بهر تګ راتګ باندې بندیز اعلان وکړ د بندیز په کومو سیمو کې دی او د کوم وخت نه تر کوم وخت پورې دی او څوک کولی شي چې په دې کې بهر لاړ شي نو د معلوماتو باندې د ځان خبرولو لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ د ابوظبی ایمرجنسي اینڈ کرایسس کمیټي د کووډ-19 پینډیمیټک لپاره د ابوظبی پولیسو او د دفاع وزارت په همکارۍ ابوظبی آلین او الزفرا اماراتو ته دننه او بهر تګ راتګ باندې بندیز اعلان وکړ دا به سر له سبا څخه په ابوظبی آلین او الزفرا کې پیل کیږي چې کوم به د یو هفتې لپاره دوام ولري په دې بندیز کې هر څوک شامل دي کاغه د امارات اوسیدونکي وي او یا کاغه وطنیانی هغه نشي کوي چې د یو هفتې په دوران کې د یو ځای څخه بل ځای ته لاړ شي مطلب د آلین څخه ابوظبی ته لاړ شي یا ابوظبی څخه آلین ته راشي یا الزفرا ته لاړ شي نو وړ اوسیدونکو او وطنیانو باندې د یو هفتې لپاره په دې سیمو کې بندیز دی چې کوم به د 2020 کال د شپږمې میاشتې 2 تاریخ څخه پیل کیږي په دې کې د سټریلایزیشن پروګرام په ساعتونو کې کم چې د شپې له 6 بجو څخه تر سهار 6 بجو پورې دی په هغه وختونو کې صرف هغو کسانو ته اجازه ده چې د سپیشل پرمیټ یا اجازهتنامه حاصله شوې وي هغه کولی شي چې په دې وختونو کې لاړ شي نور هیچا ته هم اجازه نشته چې په دې وختونو کې د یو ځای څخه بل ځای ته لاړ شي دا خبر د ابوظبی میډیا دفتر لخوا خپور شوی او ورسره ګلف نیوز هم راخیستی نو زه تاسو ته یو ځل بیا ووایم چې د 2020 کال د شپږمې میاشتې 2 تاریخ څخه ابوظبی نه آلین ته تګ باندې بندیز دی او یا آلین نه ابوظبی ته او د دې ترڅنګ که چیرې څوک ابوظبی نه الدفر ته سي او یا الدفر نه آلین ته راځي نو د واړو باندې بندیز دی په دې کې هر څوک شامل دي که هغه وطنیان دي او یا عام اوسیدونکي نو د واړو ته اجازه نشته چې د یو هفتې لپاره د یو ځای څخه بل ځای ته لاړ شي خو صرف دا اجازه ورته شته چې په خپل ښار کې دننه وګرځي لکه آلین کې یو ځای نه بل ځای ته تګ یا ابوظبی کې د یو ځای نه بل ځای ته تګ هغه کولی شي چې په آلین کې دننه یو ځای څخه بل ځای ته لاړ شي هغه هم کولی شي چې ابوظبی کې دننه یو سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي خو د دې اجازه نشته چې ابوظبی نه بلې سیمې ته لاړ شي یا ابوظبی ته د بلې سیمې څخه څوک راشي دوستانو لکه څنګه چې تاسو واړو ته پته ده چې اوس مهال سټریلایزیشن پروګرام وخت د شپې له 6 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې دی چې په دې کې صنایع سیمې هم شاملې دي کوم چې ما تېره ویډیو کې د ذکر هم کړی و نو که چیرې څوک غواړي چې ابوظبی څخه آلین ته لاړ شي یا آلین څخه ابوظبی ته لاړ شي هغوی به سپیشل پرمیټ اخلي که پرمیټ یې چیرې وانخیستو نو شاید دوی د مخالفۍ سره مخامخ شي چې پرمیټ وانخلي نو دوی ته به یو اجازه ورنه کړی شي او بل شاید دوی د مخالفۍ سره هم مخامخ شي دوستانو د دې ترڅنګ ابوظبی مصفت سیمه کې کوم چې د ټیسټونو لړۍ روانه ده هغه اوس په 11 نمبر کې پیل شوې ده چې کوم به د دې ایریا واړو کسانو څخه د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ واخیستل شي او د ټیسټ اخیستلو څخه بعد به د ایریا په کیمیاوي موادو باندې صفر شي او دغه ترڅنګ هغه غیر قانوني خلک چې په دې سیمه کې اوسېږي هغه هم کولی شي چې کرونا وایرس ټیسټ وکړي او د سیمې ته به نه د بهر نه څوک راتلی شي او نه به د ننه څخه څوک بهر تلی شي او کوم څوک چې دلته پاتې کېږي هغه روزمره کار په نارمل ډول کولی شي په 11 نمبر کې دننه خو بهر ته د تګ اجازه دوی ته نشته نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوي دا ضرور در سره لایک کړئ او خپلو واړو دوستانو سره یې شریکه کړئ تر څو دوی هم د دې بندیز څخه خبر شي او د مخالفو څخه بچ شي نور که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ماته یې په کمنټ کې ولیکئ نور مو په الله سپارم د الله په امان